د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې ریاست په نوښت 915 رضاکاران په مختلفو برخو کې دندې ترسره کوي او یو شمېر رضاکارانو ته په بېلابېلو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د سرې میاشتې مرستیال وایي چې رضاکاران د میدان وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې مهم فعالیتونه ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې رضاکاران پر وخت پیښو ته رسېدنه کوي او د دوی فعالیتونه ډیر مهم دي. ماوړی وایي په پلان کې لري چې د رضاکارانو شمیر نور هم زیات کړي ترڅو پیښو ته په خپل وخت رسیدنه وشي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رضاکاران په ټول افغانستان کې خصوصا په میدان وردګ ولایت کې هغه په صحي برخه کې فعالیتونه کوي او د حوادث په برخه کې فعالیتونه کوي او په تعلیمي برخه کې هم فعالیتونه ترسره کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ټول رضاکاران هغه داس کسان دي چې د ولس د مابین هغه مطلوب کسان او هغه خلک چې هغه په خلکو کې یعنی ښه تاثیر لري هغه خلک د افغاني سرې میاشتې ټولنې په رضاکارانو کې موږ د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې مربوط کوم رضاکاران چې دي په ټولو برخو کې ټول 915 کسان رضاکاران دي چې هغه موږ سره په فعالیتونو کې مرسته کوي. د سرې میاشتې د رضاکارانو فعالیتونه ډېر اغېزمن کېدلی شي ځکه کوم وخت چې پیښه شي د افغاني سرې میاشتې ټولنې مربوط څه رضاکاران چې دي ټول هغه ټول په ټرینینګونو باندې سمبال دي. هغه ته ټرینینګونه ورکول کېږي هر کال په صحي برخه کې د کمک اولیه په برخه کې دوی ته فعالیتونه ورکول کېږي. همدارنګه د حوادث په برخه کې هم دوی ته پوره ټرینینګونه ورکول کېږي او هغه دې ځای ته آماده کېږي چې پیښې ته ښه جواب ووایي. په ساحه کې اصلي دندې د دوی دا دي که چېرته مثلا څوک د کمک اولیه هغه ته ضرورت ولري خدماتو ته د دوی دنده دا ده چې په اولیه کمکونه کې به د هغو خلکو سره مرسته کوي. همدارنګه که چېرته یوه طبیعي یا غیر طبیعي پیښه واقع کېږي او رامنځته کېږي د دوی مکلفیت دا دی چې د ټولو نه مخکې باید د پیښې ځای ته دوی ځان ورسوي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو لاسته راوړنې دا دي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه د ټولو نه مخکې د پیښې ځای ته ځان رسوي او هغه کوم کسان چې هغه زیانمن شوي وي د زیانمن شوو کسانو لاسنیوی په عاجله توګه باندې کوي. په مجموعه کې موږ 915 رضاکاران لرو چې له دې جملې څخه د کلوب رضاکاران 215 نارینه دي او 111 زنانه دي. دغه تعلیمي مرکز چې دی دغه د موږ د کلوب په نامه باندې دی چې دلته شاګردان ته زده کړې ورکوي دغه رضاکاران دي او د کمک اولیه بیا په ولسوالیو کې دي چې د موږ په مرکز ولسوالیو کې رضاکاران دي چې هغه بیا د کمک اولیه کوم زخمیان موټر چپه شي او یا کوم څوک څه ته ولوېږي یا ټکټر چپه شي یا موټر یو بله پیښه وشي د هغو څه بیا د اولنۍ مرستې کار بیا ته کلینیک پورې انتقالوي. د سرې میاشتې د تعلیمي مرکز استادان هم له دې پروګرامونو څخه خوښ دي او وایي چې هېواد ته خدمت کوي او په کور دننه کې زده کړو لپاره مناسبې زمینې برابروي. فلحال تقریبا موږ په سیم کې 15 نفر ابتدا شاګردان لرو او ټول د انګلیسي د ما برخه چې د انګلیسي سم د انګلیسي کې 15 نفر شاګردان لرو. موږ ډېر خوشاله یو موږ سره همکاري کوي په هر بخش کې او موږ هیڅ مشکل نه لرو. فعلا کتاب قلم او کتابچه او تواشیر هر څه مکمل رسیږي. د قرآن عظیم شان استاد ما فعلا 6 نفر تعداد شاګردان دي چې هغه د ناظري په بخش کې ناظره رسد. شکر الحمدلله ډیر خوشاله یو چې په داسې زمینه موږ ته برابره کړې ده چې هغه د اسلامي د امارت د بیرغ تر چتر لاندې موږ خپل زده کړې کوو. زده کوونکي هم د دې پروګرام څخه خوشحاله دي او وایي چې دوی ته په کور دننه د زده کړو زمینه برابره شوې. موږ له دې موسسې نه ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې موږ ته د هر چیز زمینه مساعده کړې ده. پوره وسایلو باندې موږ ته زده کړې راکوي او مسلکي استادان لرو. د کمپیوټر قرآن کریم او انګلیسي په برخه کې زده کړې کوو. دلته موږ ته د انګلیسي قرآن عظیم شان او د کمپیوټر درس راکول کېږي. ډېر خوشحاله ترې ډېر خوښي ترې. د یادونې وړ ده
چې په یاد تعلیمي مرکز کې هغه زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې په شخصي لګښت زده کړې نشي کولای.